هغه کوم ځناور دی چې وزن یې د 80 لانډ کروزر موټرو سره برابر دی. دا ځناور نه پیل دی او نه هم هیپوپوټامس. په نړۍ کې داسې لوی شیان شتون لري چې په لیدو یې موږ تاسې حیرانوي. بیا هغه شی که قدرت شپږ هغه حیرانونکي شیان ووینئ چې په لیدو به یې تاسې هم حیران شئ. شپږم نمبر: په نړۍ کې تر ټولو لوی حیوان نه پیل دی او نه هم هیپوپوټامس. هغه دی بلو ویل ماهی. دا ماهی 33 متره اوږدوالی لري چې له 9 چته لوړې ودانۍ سره برابر دی چې وزن یې 180 ټنه کیږي، یعنی له 80 لانډ کروزر موټرو سره برابریږي. ظاهر ده چې دا بلو ویل ماهی به خوراک هم خورا زیات کوي. دا ماهی د ورځې 4 میلیونه کرابس خوري. د 4 میلیونه کرابس په خوړلو سره خپل ځان د یوې ورځې لپاره مړوي. پنځم نمبر: دا د نړۍ تر ټولو لوی ټرک دی چې د بیلاز په نوم هم یادیږي. د دې ټرک لوړوالی له 2 چته لرونکي کورونو سره برابر دی. له همدې امله ډرایور ته د ورختلو لپاره له ځانګړو زینو څخه کار اخیستل کیږي. د دې ټرک وزن 380 ټنه کیږي چې نږدې له 100 پیلانو سره وزن برابریږي. خو تر ټولو زیاته د حیرانتیا خبره دا ده چې دا ټرک له خپل ځان څخه هم زیات وزن وړلی شي. دې ټرک 500 ټنه وزن په وړلو سره په نړۍ کې د زیات وزن وړلو ریکارډ جوړ کړ. که د تیلو د ټانکیو خبره یې وکړو، د دې ټرک ټانکۍ 5600 لیټره تیل ځایوي چې د کورونو د اوبو له لویو ټانکیو سره سمون خوري. څلورم نمبر: دا د نړۍ تر ټولو لوی ډریل ماشین دی چې اوږدوالی یې له 2 فوټبال میدانونو سره برابریږي. د دې ماشین پر جوړولو انجینرانو پوره 5 کاله تیر کړل چې 100 میلیونه ډالر لګښت پرې راغی. دا ډریل ماشین له مځکې څخه د کولې او نورو مختلفو معادنو استخراج لپاره کارول کیږي. دریم نمبر: دا د نړۍ تر ټولو لویه مسافر وړونکې کښتۍ چې د اوسس آف د سیز په نوم هم پیژندل کیږي. د دې کښتۍ اوږدوالی او سور 25,000 متره مربع کیږي. دا په سمندر تر ټولو لوی ګرځندونکی محل هم بلل کیږي. دا کښتۍ د 2600 مسافرو او 2000 خدماتي کارکوونکو ځایولو وړتیا لري. په سمندر ګرځېدونکې دا کښتۍ د لوبو ځایونه، باسکټبال، ګولف بال، هوټلونه، هټۍ، د اوبو حوضونو ترڅنګ مختلف د ساعت تیرۍ ځایونه لري. له دې سره موږ ویلی شو چې دا د کښتۍ ترڅنګ یو پراخ ښار هم دی. دویم نمبر: برج خلیفه. برج خلیفه چې په دوبۍ کې جوړ شوی 163 چته او 828 متره اوږدوالی لري. د دې اسمان څوکې ودانۍ ډیر وخت نیمه برخه له وریځو پورته وي او نیمه برخه یې له وریځو ښکته. په برج خلیفه کې ټوټل 50 برقي لفټونه لګېدلي چې د نړۍ تر ټولو چټک لفټونه هم بلل کیږي. د دې لفټونو سرعت دومره تیز دی چې د ودانۍ له بیخ څخه تر سره پورې په 1 دقیقه کې رسیږي. د برج خلیفه په بهرنۍ برخه کې لګېدلې ښیښې دومره زیاتې دي چې یوازې د دې ښیښو په صفا کولو کې 3 میاشتې لګیږي. اول نمبر: په نړۍ کې داسې هیوادونه هم شته چې له ټرکونو څخه پر عام سړک د ریل ګاډي په څیر کار اخیستل کیږي چې اوږدوالی یې 500 څخه تر 1000 فوټه پورې رسیږي چې واقعاً خورا اوږد کتل. د معلوماتو له کتلو اوریدلو نړۍ مننه. که مو معلومات خوښ شوي وي، له خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ.